راشه حالاتو ګوره بونیر او سواتو ګوره سناڅاپي تندر را پرېوتې کورونه وې وړل اوبو ملکونه صحیح دی په ګیره کې نه هلکه دا پکې رانه عمر ډېر شاکر هغه کار ونه کې ارشاد شمه وایي زما په خاوره کې چې څومره وسایل پراته دي د هر یو کاڼي په سر بیل بیل مسایل پراته دي ګوتې وروړی نشم واکدار رانه لاسونه پرې کوي دا مې د خپل خلک دشمن سره شامل پراته دي څوک یو مړه کوي په زمرود څوک په ماربل یو وژني ویلی هېڅ نشم چاپېره عزرایل پراته دي او دلته خوږې یخې اوبه د چنارونو سوري دې خوږه خاوره کې بلحان ور فضایل پراته دي او دا په دنیا باندې جنت دی د چا سود نه کیږي مسلمانان دي خو په خوی د اسرائیل پراته دي او دلته نختر دلته دیار دلته چینار او سروې دلته واخه نورجړې بوټي ډېر اصیل پراته دي او په خوږه خاوره کې زمونږ اتلان قربان دي پټې پناه خبرې نه دي دلایل پراته دي خاموشه خدای جنت را کړی چا پې پوهه نه کړو مونږ ته ګاونډ کې نسبیان د عزازیل پراته دي او لیونی لکه شمکور خبرې مه کړه په خپل خود شه د میخور خبرې مه کړه یا به تا د سر خلاص کړي یا به خپل سر پښتنو ته د پیغور خبرې مه کړه او د میپل اصول زده کړه که پښتن یې په میپل کې د خپل کور خبرې مه کړه ملا جانه په جنت لږ باز شروع که زړه مې نه زغمي د اور خبرې مه کړه او زړه د موم به مې شي ویلې څاڅکې زما مخکې بس د مور خبرې مه کړه زه د خاورې نه پیدا په خاوره ګرځم د غرور په استسور خبرې مه کړه وږی یم خو پردي حقونه نه خورم لالچي نه یم د شکور خبرې مه کړه لنګ پتلون د روایت خلاف ورزي ده پښتونخوا کې د لاهور خبرې مه کړه او زه خاموش غلی ماحول سره عادت یم د خاموش سره په شور خبرې مه کړه وایي که په ما نه کوي یقین نو راشه خود وګوره راشه د زړه نه خپل اوچت که تردد وګوره دلته چې څومره قیمتي وي ظلم کیږي په هغو که د یقین نه راځي غر د زمرود وګوره سوری شو ټول چاڼ شو د غمو د لاسه څومره پیدا ورکوي په ده د تشدد وګوره دلته پردی حق بازو مال د غنیمت ګڼلی چې مار لړم خوري جو پړسوب د وجود وګوره دلته د هر څه ازادي د خو صرف حق موایا ملک د اسلام د قانون په د نمرود وګوره او منځونه کیږي هم خطبې هم مدرسې آبادې په دې لپاسه په عاشي وګوره سود وګوره نه د چا شکل شو بدل نه پې بڼې راخیږي کیږي هر څه کې ملاوټ ماسته او دود وګوره نظره مشې ښایسته مخې بهر مه راوځه او ځان چاپېره کړه لوګي سپلني ود وګوره په یو ګناه به رب قومونه پخواني غرقول پخواني غرقول خاموشه هغه ټول په موږ کې د موجود وګوره وایي څنګه چې توبه وي هم هغه پکار ده توبه پکار ده خو توبه پکار ده مونږ پاک الله ناراضه کړی دی خپل چې یې رضا کړو سهار به پکار ده عذاب راځي هر یو جدا شکل کې پاکه د سود هره شوبه پکار ده او خپل خواهشات مونږ دینداري ګڼلې په نفس خواهش خپل غلبه پکار ده راځئ چې پرېږدو طریقې د غیرو د خپل حق دین سره جذبه پکار ده په موږ سیلاب او زلزلې چې راځي څه یو ګناه دی تجربه پکار ده او سودا د ژوند د معاملاتو سره رڼو تندو له منصوبه پکار ده عادل لوی رب دی ظلم نه کړي په چا خپل حیثیت سره رغبه پکار ده او عقبه بغیر محنته نه ورکوي څنګه چې پټي کرله قلبه پکار ده عاجزي غواړي معاملات ښه اخلاق اسلام له زور نه دبدبه پکار ده ورکوي هر څه که خاموشه غواړي په طریقه مطالبه پکار ده خیال دې شو که نه وایي حال د پښتونخوا وګوره هر ځای خاورې ګټې دي وګوره سیلاب راغلی ټولې خټې دي د چا یې تمام کور وړی د چا سازو سامان د چا نه یې ډنګر وړی د چا نه یې چرګان
د یو کور نه لا پته دي لا ورک دي انسانان د هر چا پکې برخه شوی ډیر شوی نقصان سره ښکاره شوي دي او څه قیسې لا پټې دي وګوره سیلاب راغلی ټولې خټې خټې دي څوک مې وزګار ونه لید و هر سړی خپل غم کې ډوب سترګې د هر چا سرې دي تمام دي په ماتم کې ډوب سر په جړاګانو دي نن لوی واړه په نم کې ډوب څوک پوره په لهو کې او څوک تلک په کم کې ډوب ګرځې په لټون دي هم راښکلې بډې مټې دي وګوره سیلاب راغلی ټولې خټې خټې دي څوک لټوي لهي پکې خپل کټ او کټکې ګوري څوک پکې ماشین لټوي څوک پکې پکې ګوري چا نه یې کالی وړی دی ګرځي میخکې ګوري څوک مال به د کور وباسي دې پسې ټاټکې ګوري څوک مزګر نشته محکمې په کار چورلټې دي وګوره سیلاب راغلی ټولې خټې خټې دي هم یې جنازګاه وړی دی هم یې جوماتونه دي دا زموږ عمل دی ځکه دا مصیبتونه دي هر څه مخامخ دي خو بیا هم هغه نیتونه دي ځان ته یو په خپله دوزخ کړي جنتونه دي هر خواته دوکې دي په هر سیس کې ملاوټې دي وګوره سیلاب راغلی ټولې خټې خټې دي راځئ چې په سجده شو توبه وباسو په جهر الله ناراضه شوی دی دا ځکه راځي قهر ګناه زموږ خپل دی هېڅ ګناه نشته د دهر دا سا زموږ پردی دی موږ خپل ګڼلی مهر پرېښودې موږ اصول د فیصلې زموږ جټې دي وګوره سیلاب راغلی ټولې خټې خټې دي هر خوا د ماتم دی د قیامت شان اندازې شولې ګوره د یو کور پکې 19 جنازې شولې راشه په سیلاب لاهو د دې خلکو مزې شولې هر ځای اعلانونه د غمونو انګازې شولې خاموشه دغه ژوند دی او زموږ ارادې غټې دي وګوره سیلاب راغلی ټولې خټې خټې دي یو شی بل ویم وای هر خوا د غم وینم خندا را پکې ختمه شوه چا سره وژاړم جړه را پکې ختمه شوه هغه کور ټول وړی دی نوم نشانې نه ښکاري چپ شو مغرب ونیوم وینا را پکې ختمه شوه د دې کور نه یې 3 ماشومان 3 لوی نفر وړي زړه مې په ځای ودرېدو درزه را پکې ختمه شوه او بیا په یو طرف کې بې زبانه مخلوق مړ پروتو دې جهان د ژوند سره وفا را پکې ختمه شوه چا کور کې سامان د کېناستو سملاستو هم نه و نشته د خوراک ځان خورم غذا را پکې ختمه شوه او چا له تسلي ورکړمه څنګه یې پخلا کړمه زړه د چا ټکور کمه دوا را پکې ختمه شوه نن سیلاب ځپلي خلک ما خاموش چې ولیدل داسې شوم بېخوده ما وې سا را پکې ختمه شوه بل پکې څه وي دا یو شی دغه کومه که نه دا په ترنم کې ویل غواړي او دا زه نه شم وایي راشه حالات وګوره بونیر او سوات وګوره څه ناڅاپي تندر را پرېوتې کورونه وې وړل اوبو ملکونه تندر را پرېوت ناګهانه راغې د لورې د اسمانه و مقرر به د سبحانه دومره شو زیات وګوره بونیر او سوات وګوره لویه بلا وه ډېر د خلکو یې مالونه وې وړل اوبو ملکونه راشه حالات وګوره بونیر او سوات وګوره څه ناڅاپي تندر را پرېوتې کورونه وې وړل اوبو ملکونه اول قصه کوم د بونیرو زړه پې زما دردیږي ډېرو ربا په اخوا پیښ کې خیرو لږ معلومات وګوره بونیر او سوات وګوره کلي شوران پکې یې غوړ خاندانونه وې وړل اوبو ملکونه چغې نارې دي په هر لور د چا پلار نشته د چا مور د چا لاهو دی تمام کور یتیم میرات وګوره بونیر او سوات وګوره خزان پې راغی د چمن نه یې ګلونه وې وړل اوبو ملکونه سیلاب و هغه ځای روانو چې د چا نه راتلو ګمانو ګوره قدرت ته د سبحانو دا علامات وګوره بونیر او سوات وګوره د چا یقین نه اخلي سیلاب هغه ځایونه وې وړل اوبو ملکونه ژوند د دنیا ټول امتحان دی هر یو ازمیښت د بل نه ګران دی عادل باچا دی مهربان دی دا تحقیقات وګوره بونیر او سوات وګوره پټې کوټه یوازې نه یې جوماتونه وې وړل اوبو ملکونه راشه خبر واخله د سواتو چې لږ د نور خړ شي طبیعتو دلته ماڼۍ شوې کنډراتو دا نقصانات وګوره بونیر او سوات وګوره
چا په خدمت کې مشینان پردي کټونه ویوړل اوبو ملکونه د مسلمان چې داسې حال وي چې غنیمت یې پردی مال وي کیدای شي دا سیلاب هرکال وي د خوراقاتو ګوره بونیر او سواتو ګوره نغد روپو پارسل د بازو ایمانونه ویوړل اوبو ملکونه الله دې خیر ورکړي بدل کې چا چې خدمت کړی توکل کې رب راحت یې کې ګوګل کې مخلص حالات وګوره بونیر او سوات وګوره دې غم ځپلو له یې خپل تسلي زړونه ویوړل اوبو ملکونه تر څو چې سم نوي نیتونه راځي به دا مصیبتونه نه کوي اثر نصیحتونه هر یو آیات وګوره د خدای صفات وګوره د نوح د قوم څومره لوی لوی وجودونه ویوړل اوبو ملکونه رب سوال کوم عجز غریبو کړې خپل مدد زمونږ نصیبو روان د غیر یو په تعذیبو دا حرکات وګوره دا فسادات وګوره زلمي بنګړي په لاسې پیغلونه شالونه یوړل اوبو ملکونه الله خاموش په سوچ کې ناست یم دستا په در براه راست یم رب د دې سوال په درخواست یم زړونه یو مات وګوره لار د نجات وګوره رانه رضا شي ازمایش رانه خوبونه ویوړل اوبو ملکونه راشه حالات وګوره بونیر او سوات وګوره څه ناڅاپي تندر را پرېوتي کورونه ویوړل اوبو ملکونه